هر یو سړی غواړي چې د ښځې د دوو ځایونو سره د دوو حالاتو کې ډېره مینه وکړي. دوه ځایونه په کومو حالاتو کې د سړي خوښیږي. تاسو سره دغه پټ رازونه شریکوم قدرمنو. دا معلومات د ښځې او سړي په باره کې دي چې که یو سړی ښځه او سړی تازه واده وکړي، هغوی په ډېرو داسې خبرو باندې په ډېرو داسې معلوماتو باندې نه پوهیږي. نو په دې وجه باندې غواړم چې تاسو سره دغه معلومات شریک کړم. زیات خلک په دې باندې هم نه پوهیږي چې ښځه څنګه کوروالی کولو ته راضي کړی شي، یا هغې سره په کومه طریقه باندې کوروالی وکړی شي، او یا دا خبره هم چې هغه کوم وخت وي چې په هغه وخت کې د کوروالی کولو دپاره ښځه او سړی بالکل برابر وي، یعنې هغه وخت مناسب وي. زیات خلک داسې کوي چې هغوی سر ماښام د واده نه پس، یعنې واده چې کله وکړي نو سر ماښام هم هغوی کوروالی کوي چې دا د دوی دپاره یو ډېر زیات نقصان ده دی. خو د دې هر څه نه علاوه تاسو ته دا معلومات درکوم چې هغه کوم ځایونه او کوم وختونه دي. نو قدرمنو دوستانو، اول خو دا خبره ده چې کله هم د کوروالی کولو نیت لرئ، نو پکار ده چې د ځان دپاره ماحول سازګار کړئ. ماحول دا چې که تاسو د کوروالی نیت لرئ، پکار ده چې د سحر نه خپلې مېرمنې ته ووایئ چې نن به موږ کوروالی کوو. نو کمره هم سینګار کړئ، کمره کې سپری عطر هم ولګوي، ښځه هم په ځان باندې عطر سپری ولګوي، او دې سره سره ډېرې ښکلې جامې واچوي. دوی چې کله دغه پلیننګ وکړي، دغه پلین ونیسي، نو د دغه پلین سره بیا د دوی د کوروالی خوند او شوق یو په دو زیاتېدلی شي. سړي ته پکار دي چې کله هم بیا کور ته راځي، نو ځان سره داسې څه تحفه راوړي چې هغه یې د مېرمنې خوښه وي. نو په دې سره مېرمن یې هم ډېره زیاته خوشحالېږي، او بیا په هر طریقه باندې چې سړی کوروالی کول وغواړي، نو ښځه ورسره کوي، او په دې طریقه باندې د دوی دواړو مینه نوره هم سیوا کېږي. درنو دوستانو، هسې خو موږ تاسو سره اکثر وخت داسې معلومات شریکوو چې دغه معلومات ستاسو لپاره ګټور وي. او نن مې غوښتل چې په دې باره کې تاسو سره ښکلي او تفصیلي معلومات شریک کړم. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره تر اخره پاتې شوئ.